ملګرو په افغانستان کې هر څوک رئیس ده، وزیر ده او رئیس جمهور ده. تورسن لالا چې ټولې په شمار لس رایې وړې نه دي او هغه هم خپلې کورنۍ ورکړي دي، اوس یې بیا د حکومت او ولسمشرۍ خوبونه ویني. تورسن اشرف غني ته بیا طرحه وړاندې کړې ده او د اشرف غني له مسخرې سره مخ شوې ده. څنګه ویډیو وګورئ چې له حقیقته خبر شئ. درنو لیدونکو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نوماندانو شورا نن یو ځل بیا خبري ناسته کړې او د ملي مشارکت حکومت د جوړولو غوښتنه یې کړې ده. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند حکیم تورسن وایي چې د افغانستان ژغورنې لپاره دا شورا جوړه شوې ده. غوښتنه یې دا ده چې د ملي مشارکت حکومت دې جوړ شي. دوی همداراز په خپلو خبرو کې وایي چې د ټاکنو په بهیر کې تېروتنې روانې دي او درغلۍ پکې شوي دي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې تورن کړی چې د یو ټیم یا یو نوماند لپاره کار کوي او د هغه لپاره یې په هر څه کې ګوتې وهلې دي. د نوماندانو شورا تر دې مخکې هم په خپلو ناستو کې ویلي دي چې په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده. دوی وایي چې ټاکنې هیڅ ګټونکی نه لري او باید چې پر ځای ملي مشارکت حکومت جوړ شي. د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رایې اچونې بهیر شاوخوا 2 میاشتې مخکې بشپړ شوی دی، خو لا هم لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ښایي نن د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو بل لوري ته د ثبات او همپارنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله بیا ویلي دي که چیرته د ټاکنو کمیسیون د دوی غوښتنو او پوښتنو ته ځواب ورنه کړي او پایلې اعلان کړي نو دوی به دغه پایلې ونه مني. همداراز ګلبدین حکمتیار بیا په وار د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا وایي چې د ټاکنو کمیسیون سره چې د رایو په اړه هره پایله ده ژر تر ژره دې اعلان کړي. ولس د ټاکنو کمیسیون ته په تمه دی ځکه چې د ټاکنو کمیسیون نن د پایلو د اعلانولو وینا کړې ده. د ټاکنو کمیسیون دومره رشخند شروع کړی چې بیخي ځانونه شرمولي دي. وایي نن یې اعلانوه او سبا یې اعلانوه، خو بالاخره چې بیا یې وعده کړې ده چې نن به له ټاکنې ګورو به چې څه کېږي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه مهمو او لنډو پیښو څخه ځان په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.